سترګو ته نه ګورئ دغه مو په چیش مصرف کړي. په ورځ د قیامت به الله جل جلاله ته څه وایي؟ دا اوس څه شي دی؟ خو یو مقصد که سړی غواړي چې یو هغه فایده چې هغه د اسلام دپاره وي، هغه د دې دین و ملت دپاره وي، خو یو ګړی به دا ټوله شوه روز په دې ټول وخت کې خالی وخت نشته چې یو سړی دومره غرق وي چې د څنګه یې تېر شي بل ورځ دلته ځای موږ د لې پارک کې روان یو څوک اخته دی ما دې ټول مال ته یې ورکړي په دا څټ کې په څوک ووایي دغه ځینې راواخلي چېرته در خبر لګوي ټلیفون ځینې راواخلي دی ناست موږ بغل ته تېر شولو ولاکې راته فکر شوي هم یوه ته ما ګپ وکړه ما ته ورسه یو څه کې مو ووایه ټلیفون ځینې راکش که چېرته در خبر نه وروسته به در خبر دومره استغراق په داسې یو بېباکه شي سره دا مبارک غوږونه، دا مبارکې سترګې، دا مبارکه ژبه چې الله جل جلاله موږ سره کړې ده، خو باید په هغه شي کې مصرف کړو چې الله یې زموږ څخه غواړي. په داسې بېهوده شیانو لهو لعب باندې زه دا نه وایم چې دا شی د یو مخ دغې، خو دا ټول مجاهدین خو دا زما یقین دی سل په سل کې چې دا ټوله وخت ولاکه دی په جهاد په دای شي مصروف وي چې هغه به د خدمت ته دی. چیش پکښې ګورې چیش کوې سبحان الله. زه وایم چې لس دقیقې وخت کې پیدا کړي چې دغه ته ګورې خو د الله کلام راواخه تلاوت وکړه ذکر وکړه کلمه شریف ووایه د الله سره رابطه ټینګه کړه خدای ته متوجه شه. دا شیان خو دې هلاکوي، دا شی خو دې غرقوي، دا شی خو دې په زړه کې چې څه معنویت دی هغه درې ایسته کوي د هغه ساده سره